انا لله و انا الیه راجعون. ګیلمن رور مړ شو، وایي مړ شه داسې مړ شه چې وطن در باندې وجاړي، خپل خواسې جاړي چې دښمن در باندې وجاړي. دوستانو ګیلمن رور د خپل ځان دپاره اواز نه جګولو، ګیلمن زما ستا د پښتون دپاره اواز جګولو چې کی پښتون رور کې مې غیرت پیدا شي. هر سړی ګیلمن دی، زم ګیلمن یم، تم ګیلمن یې. باید چې هر سړی په ځان کې ننګ او ناموس او دغه وادر جذبات ښکاره کوي. سبا په هغه راله نن په مام راځي، بله ورځ په دم راځي، په دم راځي. داسې نه ده وادرې چې وادي ګیلمن رور په موږ او تاسو کې نه او سپینې ویناګانې کولې او د پښتنو دپاره اواز جګولو. دیم جګولی شو، کیم جګولی شو، چې یو موټی شو، د یو بل خپې نه وو چې پښتانه په خپلو کې په اتفاق شي په لا اله الا رسول لکه یو سړی دی مهاجرې سره. ما او تا پښتون په خپلو کې وران یو، دغسې راته یو لګی ما او تا کې واجرې د مینه محبت نه پیدا کېږي. ما او تا یووالی نه پیدا کوو چې کله رانه مړ شي الله هغې ته خبرې کولې، هغې خو سمې خبرې کولې. خدای پاک دې د هغې دښمن ته سزا ورکړي او باید موږ هر سړی ګیلمن شو.